سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. سورة البقرہ دا اولی سے دویم باب شروع دے پدی کی آغاز المسئلہ اثبات التوحید ذکر کئی. د باب اول دو آیات پماغ اثبات التوحید باندیو چلتا داو د توحید په عنوان د عبودو او هغې سره ادله خمسه محضه عقلیه ذکر شو او په آخره کې ثمره ذکر که بطور نتیجه. بیا آیت درشتم منگا شروع کړی دی. په دې آیت کې اثبات و رسالت ذکر کړي. دا خبره ثابتوي چې دا بیان تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کو نو دا بیان هغه د ځان نه دی کړی بلکې هغه ما نازل کړی دی په دې پیغمبر. نو صداقت د رسول الله سلم اثبات و رسالت ورسره ضمن کې درې نورې خبرې. صداقت الکتاب ذکر کړي چې دا کتاب هم رښتینی دی، دا مسله چې درته کوي دا دعوا ما ادله ذکر شوي دا رښتیا دي، او دلیل وحی په ذکر کولو چې دا زما د خوا وحی ده. تر دې ځای زمونږ بیان شوی وَإِن كُنتُمْ او کچریه تاسو فی ریبن پریب کی مما دا غسنا نزلنا چرا لګلې د مونږه علی عبدنا په بنده خپل. نو اوس نننی سبق کی بیان دی د تحدی، یعنی چیلنج ورکوي دوی ته، مطالبت کوي د دلیل د منکرینو نه. هر کله چې تاسو دا غ داوی قائل نشوي سره د ادله تاسو ته ذکر شو نو تاسو داوا ده چې د الله ند شته، الله سره حصداران شته، نو تاسو پشان د دی قرآن کریم چې تاسو ته دلایل بیان کو د دې پشان تاسو هم یو حصہ د کلام راوړي چې پاغي کې دا دلایل بیان وي او تحدی داسې ورکي چې د مخاصمه د مناظره غ میدان وسیقي نورم توصیف کې راولي. په دې که فرض که تاسو دا خپل نشي راوړئ ودعو شهداءکم، تاسو خپل الها تاسو خپل علما هم راوبلئ من دون الله بيد الله نه کچري رښتینی یې. نو اوس په دې جمله کې فاتو بصورت من مثله پدې کې تحدی ذکر کړي د پاره د منکرینو چیلنج ورل ور کوي. فاتو بصورت نو راوړی یو صورت پشان د دې قران. فاتو پدې کې دا فا حرف عطف او د دې معنی منګه کو پس یا منګه وایو فاتو نو یا فاتو پس راوړی. ایتو دا امر دی خدا د پاره د تعجیز راغلی دی، نکه للوجوب دی نه دی راغلی چې پتا سو واجب دی چې تاسو صورت راوړی، نه تعجیز د پاره چې تاسو به د دینه عاجزی، تاسو به کمزوري نه وشي راوړی.
او دا یاد وساتئ امر تقریبا په 40 معنو باندې راځي ښه هر ځای کې امر للوجوب نه وي په ګڼو معنو راځي دلته په معنی د تعجیز دی امر یې کړی دی خو دې سره د هغې عجز ثابتوي چې دا عجز دې نشي راوړی نو فاتو معنا نو راوړی بصورتن ابتدائی با د فعل اتا یاتی صله ده روستو فاتو کې اتو دا فعلو نو دا فعل دا بصورتن کې با دا ورله صله شوه او لفظ صورتن په لغت کې یا خو معنی د دې دا اوچتېدل بلند چې ورته وي بلند و بالا نو صورت په لغت کې معنی اوچتېدل یا معنی د حصہ برخه چې ورته وي دا په لغت کې صورت معنی په لغت کې یا اوچتېدل او یا معنی د برخه او صورت وای ستا د دې تعریف څه دی کتا سو نسوک سوالو کی منګه صورت کو سورۃ البقره سورۃ آل عمران سورۃ النساء سورۃ الفاتحه یا منګه وایو سورۃ الفاتحه نو پدی کې د دې لفظ صورت معنی صدا نو د دې تعریف زده کې خپل وای شي دا تعریف په زاد المسیر کې تفسیر دے د امام ابن جوزی رحمت الله علیه تفسیر زاد المسیر په زاد المسیر کې ابن جوزی هغه د صورت معنی کوي قطعه من الكلام حصہ د کلام هغه ته صورت ویل شي د کلام یو حصہ ناغی ته سوی صورت نو قرآن کی چې دا مختلف صورتونه مونږ ګورو دا هم د الله د کلام حصہ لکه فاتحه سورۃ الفاتحه ورته ولی وي دا د قرآن کریم یو حصہ ده سورۃ الاخلاص دا د قرآن کریم یو حصہ ده دا لفظ دراصل د قرآن کریم یو مقرره حصے ته ویل شي اصطلاحاً قرآن کریم کې کل یوصل سوارلس سورتونه موجود دي د هغوی اسماء نومونه ترتیب د سور د تمام سورتونو ترتیب د آیاتو چې کم آیت به کم آیت پسې لګي کم صورت به کم صورت پسې لګي دا ټول توقیفي دي د جانب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ځکه هغه داسې ویلي و صحابو ته چې تاسو به کم صورت د کم یو صورت پسې لګوي او کم آیت به د کم آیت پسې لګوي او دا ورته ویل شوی و په واسطه د جبرائیل ځکه لوح محفوظ نه چې قرآن راوړو هغه په دې شکل کې او چې کوم شکل کې مونږ ته موجود دی او بیا بقایا په دې کې دا سپاره دا بیا د خلکو تقسیم دی د پاره د آسانتیا عموما حفاظ چې حفظ کوي نو هغه سپاره داسې کی حفظ کی وی دا اوله سپاره دا او دا دویمه دا او دا دریمه او دا دیرشمه بیا په منازلو کې تقسیم کړو رکوع وغیرہ اصل یاد ساته دا آیات او د دې صورت تقسیم دی ښا دلته مراد اوس د دین څه شو د دې بصورتن یا خو مراد تی مکمل صورت شه چې تاسو داسې یو صورت راوړئ چې دا مسله پکې ذکر وي او یا که لغوي معنی ته واخلو مراد تی حصہ هم کې دی شي حصہ د کلام نو رستو داوا ما د الله مونږه ذکر ک نو دلته د دوی نه هم اوس مطالبه د څه شي کوي چې تاسو خو داوا وکړه نو تاسو هم د دې کلام د حصے په شانتي یو سره وړي چې پاغي کې یو دلیل ذکر وي تاسو وای الها حغیم لایق د عبادت دي نو سید ازا تاسو پاغي باندې یو حصہ پشان د قران کریم د دې د دلایل پشان یو حصہ تاسو مراوړي
نو فاتو بسورتن نو راوړی بسورتن یو سورت یا بسورتن یو حصہ من مثله دا صفت دے د سورتن من مثله صفت دے د سشی د دی روستو د سورتن او پا دی من مثله کی دا من بیانیه دے بیانیه اندا در تا بیان کی دا غروستو چې صورت راوړی خو څنګه صورت راوړی نو د من سره درته بیانی من مثله پشان د سشی مثله کې دا ضمیر راجع د ما نزلنا رستو دی مما نزلنا تا بیا دا خبر اوري من مثله دا صفت د رستو د صورت او پدې کې دا من بیانیه ده ضمیر د مثله دا راجع د ما نزلنا تا نو مانس شو راوړی صورت من مثله پشان دا هغه چې ما نازل کړي دي دا مانس نو راوړی یو صورت من مثله پشان دا هغه چې ما نازل کړي دي یعنی قرآن ته مراد شو د قرآن کریم د صورت غوندي او صورت راوړی یا د قرآن کریم د دې حصے غوندي چې تاسو ته په یو حصہ کې دلایل ذکر کړي نو داسې دلیل راوړی اوس دې کې دا سوال دی من مثله کې دا مماثلت دا پس کې دی ور سوال باندې ځان پوي کوي ټیک دا دین مطالبه وکي یو صورت راوړی یا یو حصہ راوړی پشان د حصے د قرآن خدا مماثلت پس کې دی په کوم اعتبار سره د دوینا د صورت یا د یو حصے مطالبه کړي په کوم لحاظ سره کته وای د الفاظ په لحاظ سره نو الفاظ خو یو سړی بولی کی راو بڑی نو دا معنی شو نه مماثلت دلتا مماثلت په غنو اشیاء کې د مفسرینو ذکر کړي دي تقریبا بعض مفسرین وای دلتا چې د دینه مطالبه د صورت یا د یویسی شوه دی نو مماثلت پس کی په فصاحت او بلاغت کی فصاحت او بلاغت تاسو صورت راوړی تاسو یویسی راوړی خداسي چې قرآن غوندي فصیح او بلیغ وي دانا چې تاسو کلام راوالی چرته په پاڼه ولي کې وروړي نه قرآن غوندي چې فصاحت او بلاغت پکې وي نو یا خو مماثلت په فصاحت او بلاغت کې شه نو راوړی یو صورت پشان د دی قرآن یا پشان دغه چې ما را لېږلې خدا مماثلت به پس کې وي په فصاحت او بلاغت کې داسې صورت داسې حصہ راوړی چې قرآن غوندې فصیح او بلیغ وي دا یو توجیه شه یا دویم توجیه دلتا مماثلت په هدایت کې مراد ده سمانه صورت راوړی یو حصہ راوړی د قرآن پشان خدا مماثلت پس کی وی په هدایت کې چې څنګه قرآن دا صورت یا آیت هدایت ده د قرنګ هغه هم سوي هدایت وی دا دویم توجیه یا دریم مماثلت پر ربط کی مراد دے مماثلت پس کی مراد دے پر ربط کی نو راوڑی یو صورت یا راوڑی یو عیسیٰ پشان دا آغا چه منگ را لے گلے پس کی پر ربط کی چه سنگ قرآن آیات او صورتونا مربوط دی دا قرنگ آغا صورتم پای که دن آیتونا سوی مربوط وی ربط بکی وی دا خاصیت ګوره صرف او صرف قرآن ته حاصل دی په تمام کتبو کې دنیا کې چې سوره دي دا واحد قرآن کریم دی چې د صورت په منځ کې هم ربطونه موجود دی او تاسو ګوري موږ د هر صورت په منځ کې کم از کم 10 ربطونه وایو او کته زیات وي 20 50 سلم ویل شي
خو هغه ستا علم پورې منحصري. د آیتونو په منځ کې تاسو ګورئ د فاتحې نه مونږ شروع کړی د هر یو آیت په منځ کې مونږ 3-4 ربطونه ویلی شو، زیات ربطونه وي ناغه انحصار په علم باندې دی. نو دینا مطالبه د صورت د یویسی کوي خو داسې چې پر ربط کې هم سوي د قرآن په شان وي، دا نه چې بې ربطه کلام هم راوړي، بې ربطه کتاب هم راوړي. دا 3 توجیهات دا مفسرینو کړی دی. یو بل توجیه دی او دا زما خوښ دی ځکه د مخکې وروستو سره دا لګي، دا 4م توجیه چې دلته مماثلت پس کې غواړي په صداقت کې. دا ټولو کې ښکلی معنی ده، ټولو کې بهترین توجیه دی چې راوړی یو صورت په شان د دی قرآن، په شان د صورت د قرآن، خدا مماثلت پس کې وي په صداقت کې. څنګه چې قرآن صادق دی، رښتیا درته وي، داسې دروغ نه دی ویلی، داسې ستاسو دا صورت او دا عیسی هم سوي د صداقت نه خالی نه وي، رښتیا وي. او د دې دلیل مخکې روستو لکه روستو ګورئ اول بیان د څه شي کړو، ان کنتم فی ریب، د ریب بیانو د شک. نو د هغې په مقابله کې چې وګورئ صدق راځي، نو دی وجې دلته مراد ته څه شی شو؟ مماثلت نه صداقت شو. یا آخر د آیت وګورئ چالته وی ان کنتم صادقین، اول وی راوړی یو صورت په شان د دی قرآن، خدا مماثلت پس کې په صداقت کې. نو بیا ځکه مخکې موی ان کنتم صادقین، که چېرې تاسو رښتینی، که چېرې تاسو کې صداقت وي. نو دا ښکلی توجیه ده. دین علاوه که منګه سورة القصص وګورو، لږ وګورئ سورة القصص، د هغې آیت دی 1:50. سورة القصص آیت دی 1:50. 49 نمبر آیت. قل فاتوا بکتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه ان کنتم صادقین. قلوا فاتون راوړی بکتاب، نو کتاب من عند الله، طرف د الله نه، هو اهدا، چاغه ډیر هدایت والا وي، منهما د دینه. نو دلته ګور یو هدایت ذکر کو، بل ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی. نو مطالبه دلته هم کوي، خو دلته د څه شي کوي؟ داغه کتاب چې هغه سوي صداقت نه ډک وي. دارنګ سورۃ یونس وګورئ، آلته هم دقه رنګ د سورة البقره په شان مطالبه کړی دی د یو صورت، خو مماثلت پس کی په صداقت کی. سورة یونس 10 نمبر صورت آیت دی 38 نمبر آیت. ام یقولون افترا، یا وی دوی جوړ کو دا قرآن محمد علیہ السلام د ځانه. قل و فاتون راوړی بسورتن، یو صورت مثله پشان د دی قرآن، ودعو من استطاعتم من دون الله. نو بیا اخر کې سوی ان کنتم صادقین، کچری تاسو رښتینی. نو دا مماثلت ثابتیږي چې پس کې غواړي په صداقت کې، که قرآن کریم غوندي صادق وي په بیان کې هغه کتاب، نو هغه راوړی، هغه چرته راوړی شي. ګوره یو بل نقطه تاسو نوٹ کړئ، په دې صورت کې او سورۃ یونس اوس ما راوباسلو آیت نمبر 38، په دې سورۃ البقره او سورۃ یونس 38، په دې دوو سورتونو کې تحدی په یو صورت سره ذکر کوي. تحدی چیلنج ور کوي، خو ورله د یو صورت به صورتن وي، محض یو صورت یا یو ایسا. دارنګ لک سورۃ هود وګورئ، سورۃ هود 11 نمبر سورت آیت نمبر 14. سورۃ هود 11 سورت
آیت 14 ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثله قل فاتوا بعشر سور مثله دلته وی راوړی بعشر سور لس سورتونه مثله پشان د دی قرآن دلته د لس سورتونو مطالبه شوی ښه تحدی دی خو په لس سورتونو سره دین علاوه سورة الاسراء لگو گوری ولسم نمبر سورة بن اسرائیل مرتوی اسراء مرتوی سورة الاسراء ولسم نمبر سورت آیت نمبر دے اتا اتیایم 88 نمبر آیت پدی کی د غون قرآن تحدی دا چیلنج ورکړي چې قرآن غوندي تاسو یو کتاب راوړئ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله یوایا کچر جمع کې انسانان او جنات پدی چې راتلب کې بمثل هذا القران پشان د قرآن لا ياتون بمثله نشي راتل نشي کوله پس شی باندې پشان د قرآن په کتاب چې داسې قرآن رو تمام انسانان تمام جنات داسې قرآن نشي راوړي دلته تحدی په ټول قرآن سره شو دارنګ مخکې لاړ شي سورة القصص لګو ګوري وختي چې مونږ آیت رو باسلو الته هم به کتاب وی بلکې آیت مونږه رو باسلو هغه سره مرو باسي آیت نمبر یو کم 50 تو التم به کتاب ټول قرآن ته غوښته سورة الطور گورئی سورة الطور سورت نمبر دے 250 52 نمبر سورت آیت نمبر دے سلور دیرشم 34 نمبر آیت فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ فَلْيَأْتُوا نُرَوْڑِي بحدیث مثله نو دی راتلو کی پس شی باندې بحدیث مثلی حدیث بدلته بیا تاسو ګوري دو معنی کو یو معنی دلته د حدیث کو یو حصہ یا دویم معنی د حدیث کو غون قرآن نو دلته دویم معنی اوس مقصود شو نو راوړی بحدیث مثله کتاب پشان د قرآن کلام پشان د قرآن کچری تاسو رښتینی ګوري بتدریج راشي په ترتیب سره راشي سورۃ البقره اور پسې سورۃ یونس کې د یو سورۃ مطالبه ولی مخاطبین یو ډله و په سورۃ هود کې د لسو سوراتونو مطالبه ولی مخاطبین لس قبیله ویلته لسو قبیلو ته ویل چې یو سورۃ راوړي په سورۃ الاسراء قصص او تور کی تمام خلق مخاطب دی وجه ټول ته ویل چې تاسو پشان د قرآن سو کی کلام راوړی دا یو نقطه وا ک نوٹ کړین وی نو خداو کني بیا به ولیکي نو الله فرمای فاتو بسوره من مثله نو راوړی یو سورت من مثله پشان د قرآن پس کی په صداقت کی مماثلت په صداقت کی یا په هدایت کی یا فصاحت و بلاغت کی یا پا ربط کی ودعو شهداءکم اوس دلتا توصیح کی د میدان د مناظره د مقابله چې صحیح د کتا سن شي راوړی نو خپل نور چې سوره بیان کوم کی دستا سوال هدی اغي موجود کیزا وسعت ورله پیدا کو زای ورته ډیر کو چې زی خپل مشران امراولی دی میدان ته هغه مشرانو ته وای یا تاسو علی هوی اغي ته وای چې د دې قرآن پشان کلام یا د دې صورت یا د دې وسی پشان یو وسا ذکر کی او دلیل ذکر کی نو ودعو شهداءکم سرا توثیق د میدان د مقابله ودعو دا یدعو معنی خواستن رابللو ته وای نوز دیزی کی وی ودعو او رو بلی سوک رو بلی شهداءکم شهداءکم شهداء گنی مانی دی عام معنی مونږ کو گواهان خپل
چې څوک گواہی کوي د دې شرک هغه راوبلئ. شهدا نه مراد اوله معنا د الہ د دې الها دی چې کوم اندادا دي نت چې دی الله له ګرځولې اوله معنا دا ده. ودعو او راوبلئ شهداءکم الہ خپل، او دا معنا ډیر ښکلی راځي ځکه مخکې رستو سره لګي. رستو بیانم د توحید او رد شرکو، نو دی وجه دلته ودعو شهداءکم سره تردید کوي د دې د الہو چې تاسو خو ځا صورت نشي راوړی، حصہ نشي راوړی، ځا خپل الہو ته ووایئ هغې را مدد کوي. هسې ما تاسو را مدد کوي، هغې را مدد کوي، ستاسو امداد دی وکړي، نو هغې چېرته کولی شي؟ دی سره د هغې د الہو سپکاوی کېږي. او بل دا چې ورپسې من دون الله هم دلیل دی په دې چې شهداءکم نه مراد الہ دي. لږ ورته خیال وکئ. ودعو شهداءکم نو بیا ورپسې سوی من دون الله، سوا د الله نه، سوا د الله نه چې څوک را مدد کوي نو لاړ شي هغې ته ووایي چې هغه تاسو ته یو صورت په شان د قرآن په صداقت، په هدایت، په فصاحت او بلاغت او ربطونو کې درله راوړي. نو شهداءکم نه مراد څه شو؟ الہ ستاسو، دا اوله معنا. یا د دې نورې معنی هم دي علماو کړي دي، څوک شاعران معنی کوي، څوک یو څوک بل څه، خو د دې دویمه ښکلې معنا امام مجاهد رحمه الله کړی تابعي، هغه معنا کوي ودعو شهداءکم معنا کوي اناس یشهدون لکم، اناس یشهدون لکم، اناس یعنی ودعو ناس راوبلئ هغه خلق یشهدون لکم چې بیان کوي تاسو ته چې الله نه بغیر د بل عبادت کوي. نو دینا مراد څوک شو؟ د دې هغه پیران شو، د دې هغه بیان کوونکي شو چې دی ته وایي الله نه بغیر بل را مدد کوي. نو الله دلته دوی ته وایي که تاسو صورت نشئ راوړی، دلیل نشئ ښودی، لاړ شي تاسو ته چې څوک دا بیان کوي، دا مسلې درته ښیي، هغوی ته ووایئ، هغه هم پې اوس درله سپکوي، برابروي. شاه ولی الله رحمت الله علیه په خپل تفسیر فتح الرحمن ترجمه د قرآن په فارسی کې شته دی، هغه معنی دلته کوي د شهداکم معنی کوي قدوتکم، لوی لوی مولیان ستاسو، هغه لوی لوی مولیان چې تاسو ته کتابونه لیکي، تاسو ته بیانونه کوي د دې خبرې چې الله نه بغیر بل را مدد کوي، نو لاړ شي هغې هم را مدد کوي، هغې ته ووایي چې راشئ د قرآن غوندې یو دلیل، یو صورت موږ ته جوړ کړئ، راکړئ. الله فرمایي ودعو شهداءکم او راوبلئ الہ خپل، دا اوله معنا. یا ودعو شهداءکم او راوبلئ شهداءکم علما خپل، مولیان خپل، من دون الله، من دون الله سوا د الله نه. ګوره دون دا مقابل دی د فوق، معنا د دون څه شی د ښکته څیز. من دون الله سوا د الله نه، خو دلته سوا الله یم ویلی شي، سوا الله، خو دون یې ولې راوړو؟ ځکه د دون معنا ښکته څیز. لکه حدیث د معراج د مسلم شریف حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی اتیتو بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما ترا کړی شه براق. براق څه شی دی؟ وهو دابة، دا یو جاندار دی، ابيض سپین دی، طويل اوږد دی، فوق الحمار د خر نه اوچت دی، و دون البغل او د خچر نه ټیټ دی. نو دون معنا ښکته، نو دلته معنا منګه څوک من دون الله سوا د الله نه، خو د دون معنا به تاسو یاد څه ساتئ؟ ښکته. دون څه ته وایي؟ ښکته څیز ته وایي. سوا الله ځکه ونه دون لفظ یې ځکه راوړو چې الله تعالی غواړي دې ته د دې دا الہ څه کي لاندې کي،
چې تاسو څوک د الله سره برابروي ند ګرځوي هغه ډیر زیات ښکته دي لاندې دي د الله نه. ستاسو دا مولیان ستاسو دا پیران چې تاسو د الله سره برابر کړي په امر کې ډیر زیات ښکته دي. دی وجې دون لفظ راوړی دی او راوبلی الها خپل یا علما خپل من دون الله سوا د الله نه. ګوره دیزی کې هم الله رب کریم دوی ته تحدی ورکو چیلنج ورکړی دی او دین علاوه په نور الفاظ سره په نور سورتونو کې هم ورکی لکه سورۃ لقمان وګورئ به طور نمونه او 2 سورتونو وګورئ. سورۃ لقمان قرآن کریم کې دا تحدی ځای په ځای ذکر کړی دی چیلنجونه ځای په ځای ورکی ځکه قرآن کریم دی ګورې د چیلنجونو کتاب د مناظرو کتاب. ما بس وخت درس کولو په دی سټی ټاون کې هلته مسجد صدیق اکبر نه کې به ما درس کولو نو زمونږ یو ملګری دی الله دې ښه ساتي زما یو شاګرد دی او وجاهت هغه ته ویلیو و یاره ستا د استاد چې کله درس کوي نو هغه داسې درس کوي ته به لکه د مناظره په میدان کې ناست وي. ما ته دا خبر وکړو ما ورته تا ورته ویلیو چې اصل کې قرآن دی د مناظرو کتاب ځکه هغه داسې درس کوي. بیا دا خبر استاد محترم تم کړه استاد جی ورته ویلیو چې ورته وایا دا قرآن دی د مناظرو کتاب چې کوم جواب ما کړو که جواب استاد جی م کړو. نو قرآن کریم یاد ساتي دا د مناظرو او دا د تحدی کتاب دی ځای په ځای چیلنجونه ورکوي. دی وجې مونږ هم چیلنجونه ورکو مونږ خو خپله څه نه یو خو د قرآن کریم د وجې مونږ هم ډاډه یو آیتونو دلایل مونږ سره شته ځکه چیلنج ورکو. سورۃ لقمان سورت نمبر 31 نمبر سورت آیت نمبر دے 11 هذا خلق الله دا پیدائش دی اللہ فارونی نو خیماتا ماذا خلق الذین من دونه سشے پیدا کرے گا کسانو چی سوا دا اللہ ندی تاس چی دا اللہ نا بغیر بل را مدد کوئی نو آگی سشے پیدا کرے دے خالق دا سدی مردیزی کی ہم سوئی فارونی ماذا خلق الذین من دونه او خیماتا سشے پیدا کرے بغیر دا اللہ نا خلق چی تاسو را مدد کوئی دیزی کی ہم تحدی دا د تخلیق د مخلوقات چې مخلوق دا غو خایا. دارنګ سورۃ فاطر وګورئ 15 سورت 35 نمبر سورت او د دې آیت دی سلوختم قل ارایتم و خبر را کی تاسو شرکاءکم الذین د حصداران استاسو هغه کسان تدعون من دون الله چې تاسو را بلی من دون الله سوا د الله نه بغیر د الله نه ارونی او خیماتا ماذا خلقو من الارض سشے پیدا کړي دي دوی من الارض د زمکینا سیسا ام لهم شرک فی السماوات یا دوی برخه د پاسمانونو کې ام آتیناهم کتابا فهم علی بینۃ منه دیزی کی هم سګورا تحدی چاته مشرکان ہوتا چې تاسو دا کم الہ را مدد کوي نو د دې دلیل مونږ ته خو چې دې څه پیدا کړي دي من دون الله سوا د الله نه بغیر د الله نه ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتینی ان کنتم صادقین یا خو متعلق دے درستو فاتو بصورت من مثله سرا نو معنی داسې شو نو راوړی یو صورت پشان د دی قرآن کچری تاسو رښتینی کچری تاسو په خپل داوا کې رښتیا وای نو زی یو صورت راوړی او یاد د ان کنتم صادقین تعلق ودعو شهداکم من دون الله سره شي او راوبلی الہ خپل سوا د الله نه کچری تاسو رښتینی کستاسو امداد کوي رښتیا وای ورشه دا غینه امداد غواړي ان کنتم صادقین دا فاتو بصورت من مثله ودعوا شهداکم من دون الله دوانو سره لګي. نو په دې آیت کریمه کې اثبات الرسالت ورسرا صداقت الكتاب
دلیل وحی او په آخر کې تحدی یا مطالبه د دلیلو د منکرینو نه. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. د آیت کریمه کې زجر دی او ډیر په تاکید سره الله رب کریم بیا ډیر په زور سره دا خبره کوي، تردید کوي د کم سیز چې تاسو رستوی ویل صورت راوړي پشان د قرآن هغې د پاره خپل مشران را مدد کی. دلته وایي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم او لن سره ذکر کی چې تاسو دا کار نه دی کړی او نه به تاسو وکړی شي دا کار. نو چې هر کله نشئ کولی نو بیا مخې ته تخویف هم ورکوي د اور نه ویریږي چې خشاک د هغې خلک دي او کاڼي دي او تیار کړی شوی دی د پاره د منکرینو د دې اعبدو. نو انشاءالله په دې آیت کریمه باندې به سبانی سبق کی وضاحت کو ترجمه کو موقع دی. وَإِن كُنتُمْ او کچری تاسو فی ریبن پر ریب کیا په شک کی مما دا غسنا نزلنا چې موږ را لېږل العبدنا په بنده خپل یعنی قرآن یا داروستو مسله د توحید. فاتون راوړی بصورت یو صورت یا یو عیسی من مثله پشان د دې قرآن پس کی یا پشان دغه چې ما را لېږلی پس کی په صداقت کی. ودعو او روبلی شهداکم صداران خپل الہ خپل یا علماء خپل من دون الله سوا د الله نه یا بغیر د الله نه ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینه په خپل داوا کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.